طالبانو علامه زکریا رحمه الله دلته یوه خبر کړې ده، هغه دا ده چې کوم شی چې ځان ته خوښوي مسلمان ته به هم خوښوي. نو حضرت سلیمان علیه السلام ویلي ربي هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي، الله پاکا ما ته داسې بادشاهي راکې لا ينبغي لاحد چې مناسب نه وي پس له ما نه هیچ چاته. د ولې ویلې ما ته داسې بادشاهي راکې چې بل چاته دغسې بادشاهي مه ورکوي. نو ځان ته چې کوم شی وغوښت بل ته یې وغوښت نه. نو طالبانو د دې جواب علماو کړی ده. علامه زکریا صاحب د علامه شهاب الدین خفاجي نه نقل کړی ده چې په بیضاوي باندې کومه حاشیه لري، وی دا داسې د دې وجې نه کله کومه زمانه کې چې حضرت سلیمان علیه السلام نبي و، نو په هره زمانه کې د نبي چې الله رالیږي په هغه زمانه کې یوې خاصې معجزې ته ضرورت لري. حضرت موسی علیه السلام سره مناظره او د ده سره معجزه چې وه دا د حسن وی د سحر ولا، او نبی علیه السلام زمانه کې د فصاحت و د بلاغت ولا، د حضرت عیسی علیه السلام زمانه کې هغه معجزې د علم طب ولی، د ده زمانه کې مفاخره بالملک ولا، یعنی د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا معجزه چې وه مفاخره بالملک ولا، داسې بادشاهي ما ته راکې چې دا اصل کې دغه خپلو جباریینو او دغه لویو کبرجنانو سره دا د ده معجزه وه. طالبانو په دې باندې د ده د نبوت ثبوت راتله. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. سلیمان علیه السلام هغه زمانه کې دا دعا چې کړې د حدیث نه خلاف ده. د دې مطلب دا ده چې حضرت سلیمان علیه السلام ځان ته څوک غوښتله، دا بادشاهي چې غوښتله دا معجزه وه په هغه زمانه کې. مفاخره بالملک د حضرت سلیمان علیه السلام زمانه کې څوک و؟ دا معجزه وه طالبانو. منافسه فی الملک، حرص فی الملک، دا د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې همدغه معجزه وله.